الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ننا ديوب العزت من صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظامانو کې لوی قومندان اکرمه ابن ابي جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باره کې فرمایي و اکرمه وساسو خپل راشي په داسې حال کې چې د ایمان هم راوړي او په داسې حال کې چې دا مهاجر می، لیکن د اکرمه په وړاندې دغه پلار دی ابو جهل اغله کنزل مکوي وجه دا چې د مړي له کنزل رشیږي نه خو د ژوندۍ له ضرر ور باندې رشیږي، خو به دغه نه مړ شوی دی ولاړ دی. جناب نبی کریم علیه السلام ورته ویل مرحبا بالراکب المهاجر، په خیر دی راشي هغه انسان چې هغه مهاجر دی او بیرته راګرځیدلی دی په سورلۍ باندې. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شکل د توحید او سنت دعوت شروع کړي نو اکرمه رضی الله تعالی عنہ د عمر هغه دریم پړاو شروع کیدونکو او په دریم پړاو کې روانو. اکرمه چې په ټولو قریشو کې په اعتبار د نسب سره ډیر اوچت انسان او په دې ټولو قریشو کې په اعتبار د مال سره ډیر زیات مال والا او په اعتبار د عزت سره په قریشو کې عزتمن صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرمه رضی الله تعالی عنہ. لای خدا و چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړي چې د ټولو نمخ کې اکرمه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی ویل کڅن چې د مکی د نور سردارانو ایمان راوړو به تور مثال سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اغله کلمه استعمال کړه فداک ابي و امي زما مور او پلار سره قربان وشتل کوا. مصعب بن عمر او نور هغه انسانان چې هغه په مکه کې اوسېدل خو ارمان چې پلار د اکرمه رضی الله عنه ابو جهل دغه غلط تربیت په اول وخت کې کړي نه ویني ته به ایمان راوړی وي، ځکه اکرمه هغه انسانو چې د قریشو کې اوچت نسب والا، په قریشو کې د ډیر عزت مال والا، په قریشو کې د ډیر عزت والا، د ایمان راوړلو باندې به الله عزوجل د اسلام منور کړي وي او ډیر مخپړانه تک به په اول وخت کې کړي وي، خو لیکن پلار غلط انسانو د دې پلار د وجنا اکرمه رضی الله تعالی عنہ په اول وخت کې اسلام کې را داخل نشو، ډېر سخت مقابله کړې دي، اخر کې الله توفیق د ایمان ورکړي په واجبہ طریقه. د اکرمه پلار څنګه چې دا دومره خطرناک دی چې دا پلار موجود نو د ایمان راوړی وي. تاریخ والا دا خبره ذکر کړي د مکی په بدمعشانو کې خطرناک بدمعش د شرک اولنې نه منده او هغه انسان چې داغه د وجنه رب العالمین د مؤمنان په عظیم امتحان کې واقع کړه ابو جهل علیه اللعنت د دوی زوی و ده او دا هغه انسانو چې الله عزوجل د چلونو تدبیرونو د امتحاناتو د وجنه د مؤمنانو د ایمان معلومو چې یقیني د مؤمنان دی وکړه. پرون درس کې ویل شي و الله عزوجل کله کله امتحان په دشمنانو باندې کوي، کله کله په مؤمنانو. دشمن باندې امتحان په دې مناسبت باندې کوي چې الله عزوجل د باطل نه د حق لراوړي او مؤمن باندې امتحان دی پنځه وجونه کېږي. یو دا چې موږ رب العالمین بندگانو څه شي کوي موږ ته لبیک وایو، الله خپل ربوبیت موږ ښکارا کوي، زموږ د ګناهونو د وجنه زموږ د درجو د اوچتوالي د وجنه او په دې وجه چې رب العالمین په انده زمانه کې زموږ وساسو نه اوچت کاروالي نو الله مخکې دغه امتحان په انسان باندې راولي. الله عزوجل دې ابو جهل د وجنه په دې مؤمنانو باندې د خطرناک امتحانونه راوستي دي. تاریخ کله انسان ګوري مطالعه کوي نو به ګوري چې دومره خطرناک انسان د دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل ویلي فرعون هذه الامه، د دې امت خطرناک فرعون چې هغه ابو جهل علیه اللعنت. هغه دغه ابو جهل چې اکرمه رضی الله پلار دی. دا تاریخ ولا دا خبره ذکر کړي چې دا خو پلارو مؤمنانو له سخت امتحانونه ورکول، تعذيبونه ورکول، د شرک زعیمو اولنې د رسول الله مقابله کوونکې اکرمه دا د ابو جهل زوی دی المخزومی چې د قریش د هغه بدمعشانو نه په خپل وخت کې دامي خطرناک سړیو او اکرمه رضی الله عنه لوی کمال دا و چې دا په عربو کې شاسوار سړیو. عربو کې شاسوار د شو لکه په دې زمانہ کې پیلوټ غوندي چې جاز اغله یادي په کم طرف باندې په دشمن يرغل کوي، هغه ځکه بمبار کوي، کولې شو ذات استلیش.
اکرمم هغه انسانو د ابو جهل په تربيت کې رالوي شوی اول کې چې کم طرف باندې به سخت جګړه شروع وانه دي کسانو به دا ور مخامخ سره د خپل دلګي او ګروپ هغه خلک به ایسته ګډ وډ مات کړ. یو ورځ دا خبره وکړه چې زما د خپل ابو جهل علیه اللعنت هغه د اسلام سره سخت دښمنی کړې ده. اوس مال مناسب دا چې زه خپل پلار په نمائندګۍ باندې ودرېږم او د دې محمد رسول الله سخت دریزه دښمنی حکم او مقه. اکرم رضی الله عنه په ابتدایي حالات کې د محمد رسول الله دښمنی کړې ده خو په ډېر سخت انداز باندې. د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری صحابه کرام له zarar ورکړې په یو سخت انداز. مسلمانانو د قشانه نارینه او زنانه ولا د شیوز تعذيبونه به ورکول مقصد په دې اکرم رضی الله عنه په کې داو چې تر څو پورې د پلار سترګې په دې تعذيب باندې خېش. مؤمنان به راونیول نارینه مؤمنان زنانه مؤمنان او دقه شان اغیله تعذيب ورکوله د غوي کړهوله. اکرامه به دقه خوند اخستو چې زما پلار په دې باندې خوشاليږي چې د محمد رسول الله ملګری دې ماتره ما چې ذلیل دي شي تعذيبونه د غوي ورکړي شي د دې وجنه به دې کش کو. کله چې د بدر جګړه جوړیږي او په دې وخت کې د اکرامه پلار ابو جهل علیه اللعنت د ټول قوم مشر دی او هغه روان دی ویلي قسم کوم په لات او عزا باندې زه بیرته مکینه نه ګرځم تر څو پر مې چې د محمد مقابله کړی نه یو په دې طریقه زه محمد سره د ملګرو وژنم د اسونو پورې به تړم او په واجب کیفیت باندې مکینه راکاګم. بدر کې راغی درې ورځې لپاره حالت د رش وخانه حلال کړه شراب بیسکلو کمه پیغله او دمه چې ځان سره راوسته او غیب ټنګ ټکور پروګرام برابرولو او د ابو جهل دغه اراده و. کله چې ابو جهل د ټول خط د ټول جګړې د ټول مشرکینو قیادت په لاس کې و د سره د خپل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنہ دلا په دې وخت کې ایمان راوړی نه دی. ابو جهل لده شي معلومیږي لکه د انسان په بدن کې خیالاس. ابو جهل چې دومره زور کولو دومره سرکشي کوله دومره بغاوت کو او د خلک د ځان سره راوښته و چې ډمانه وي د انسانانو راوښته و چې هغه جګړه ماران و شراب راوړي و وجدا و چې ابو جهل علیه اللعنت دا معلومه کړی و چې اسما په قیادت کې اکرمه موجود دی او نور خطرناک خلک موجود دي د محمد ملګرو له گزار ورکو دی ویلې. لیکن پیخه ده چې لات او عزا د دوړو سره هیڅ کومه کونه کې وجدا ده چې لات او عزا بوتان دي او بوتان شی اورینه نه وسره کومک وکي په میدان د جنگ کې هغه ابلیس علیه اللعنت چې راغلی وغم ته تېخته وکړه. په خدا شو چې ابو جهل علیه اللعنت د بدر په ډګر کې پریوتو داغه دو صحابه کرامو د خوانه او عبد الله ابن مسعود په سراغه سره ته کټ کې په دې پوزه کې د دې کجورو د پاڼو نه جوړ کړي شوی پړې هغه ورواچول او د مردار غوندې راخلو. اکرمه چې کله میدان د جنگ لراغی چې ګوري د خپل بلار په دې کې مردار پروت دی او د مسلمانانو دغه شي دغه په دې بدر باندې نه وتی دغه نه وینم چې ټوپونه وای او په خپل غوګونو باندې د اخري هغه سلګي واورېدلې چې شنډې چې کلا وازه پاتې شوې. بس په دې وخت کې اکرمه راغی مکه مکرمه لا او وی ویل چې پلار مال ته پاتې دي او کسان نور مردار دي او به قیدان شوی دي وس دلته خلق باید منګه برابر کو تر څو د محمد رسول الله مقابله وکړو سخت خطرناک مقابله او منګه په تیخ ته باندې د غیزه نظام را ورسو. اماغه طریقه وا تاریخ ولهم دا ذکر کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې چې کله دا مرداران راجمع کړه هغه کویله ورو غرزول او د پاشه ور باندې شګي وتیږي وغیرہ ورو غرزولې. د اکرامه مخکې د اسلام سره دښمنی په یو کیفیت په چې کله پلار مرداریږي داغه سره نه شپې د نور قومندانان مرداریږي د دغه سال مسلمانانو لا د دغه سال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د دغه سال اسلام لا سو شنده په انتها حالت اور رسیدل. وی ویلې مخکې مې دښمنی کوله د دین د اسلام سره مخکې مې دښمنی کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخکې مې دښمنی کوله د صحابه کرامو سره مخکې مې دښمنی کوله د اسلام د زامنو سره نارینه کې زنانه د پلار د وجینا نن به سره دښمنی کوم په دې مناسبت باندې چې خپل پلار انتقام د نبی او د غره ملګرو نه والم دښمنی سخت شروع کړه به د عربو دښمنی. اکرامه په دې وخت کې ملګری راجمع کړه خاص کر هغه انسانان چې دغه کسان په بدر کې مردار دي یا بدر کې پاتې کړی شوی دي وی ویلې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دښمنی کو او هغه دښمنی په دې کیفیت باندې راوصله کسان چوکټ وی په جوش باندې راشي هغه خلک ډیر انتهاجات راتېس کړ د اورس کروټي نور مراګر مې کړی او ټول را روان کړ. وی ویلې نن بر دې خلکو نه موږ د انتقام د بدر اخلو کم چې زمون پلارونه مړ کړی دي کم چې زمون اسیران راوستي دي را روان کال الله عز وجل د احد د غزا تدبیر برابر کی.
اکرمه په دې وخت کې وته اې د سره خپل زنانم راغله ام حکیم هغه د نور زنانو سره ودروله کم چې په بدر کې د شامړي پاتې کړی شوی دی او وی ویل چې موږ به مخ کې جنگ کوو تاسو بر جنگونو نه دي ختنه د دین کسانو فوجن نو ورسته وي تنبل بوهي سازو سرود بغغوي او هغه حماسي اشعار بوي چې ترڅو پورې دا خلک په دشمنانو باندې ورشي او د بدر د ملګرو انتقام ته والی هغه مشران چې کوم پاغیزه کې مړ شوی دي هغه دغه د وجه نظم په دشمنانو باندې سترګې یخ شي زړه مو یخ شي ورته راوګرځي چې سیده اماغه چې میدان د جنگ کې جګړه دوی شروع کړه زنانه شاله ودرولې هغه تملونه وال حماسي شعرونه ویلې او په دې وخت کې د خپل نوجوانانو تیزول چې ترڅو د رسول الله په مجاهدینو باندې حمله وکي خطرناک مقابله وکي سخت مقابله وکي او هغه جنگ په جوش باندې راوستو تقسیم د مکه مشرکانو وکي دوه اقسام ولا قریش ویل چې په دې کې طرف باندې د خالد ابن ولید کسانی دا په هغه وخت کې د ایمان ولا نو او ډیر انتهایی خطرناک انسان خطرناک په دې طریقه باندې و چې د کعبه غلاف یو کال بټولو عربو جوړو بل کال به خالد ابن ولید پلار خالد ابن ولید چې کوم پلار لرو ولید د دې بچی د پاره چې خالد د نسبازي د پاره د تورزنۍ د پاره د ازغلور د پاره د عربو د دنیا د هغه کوم مختلف استادان راوسته ترڅو د خپل بچی تربیت ورکړي او سبې د اسلام په خلاف باندې سخت به استعمال نو ویلي تشکیلات هغه په دې طریقې چې د کی طرف د میمنه زګه جګړه کې اوسو قسمه فوج روان دي یو لویل شي مقدمه الجيش مخ کې روان دي ورسره فوج د پر لارې برابرې بل ورسره طرف دی هغه تر څو چې دشمن د شارق نه حمله ونه کی بل د کی طرف لای او بل د چپ طرف لا بل په دې منځ کې هغه کسان چې دوی د قیادت ولې روان کړي دي خالد ابن ولید لوی ویلي ومن تعالی تشکیل او قومنده درکړه په دې طریقه چې د کی طرف باندې روان شي او وی ویل اکرمه ابن ابي جهل لا چې چپ طرف مونږ تعالی پلاس باندې درکړي تر خپل کسان باندې طریقه روان کا د مشرکین شاسواران چې پاغه کې خالد ابن ولید او اکرمه ابن ابي جهل په واجب امتحان کې واقع شو حماسي جګړې وکړي زنانو په شیرونه ویلې تمبلونه په سوال په خدا چې رب العالمین دوی له لږ زنه غلبه ورکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کینه اول کې د احد غزا په اړه کې موږ تاسو ویلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری الله کامیاب کړ لیکن دیو به تدبیرې د وجنه چې هغه جبل رمات باندې خلک کې نولي و څه کسان په اجتهادي مسله کې راکته شو خالد ابن ولید دغه طرف ناراضي او دی وخت کې په مسلمانانو باندې حمله کې هغه شهیدانین او دا مسلمانان د سخت جګړه کې واقع کیږي لکه د جرندې دوه پلونه دغه برمنځ کې ګیرېدل چونکی خالد ابن ولید هم خطرناک جګړه وار چې کی طرف د لښکر کې روان دي اکرمه ابن ابي جهل هم خطرناک انسان چپ طرف د لښکر کې روان دي زنانه پسې تملونه وهي شراب اسکلي غانې ورته ویلې بجان دا شین ټول برابر کړي و حماسي شیرونه روان کړي و نتیجه دا شو چې شاسواران ډیر انتهایی دو غیرت کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ظاهري اول کرت لک زره زده کړه مشرکین ویل چې موږ د پاره کومک ثابت شو راغی ابو سفیان به ویلي وهذا بيوم بدر نن چې موږ په احد کې اویا کسان دوی شهیدان کړه په دوی کې سید الشهدا حمزه رضی الله عنه شهید دی مصعب بن عمر شهید دی د احد په غزا کې دغه شهادتون تشریح شوی دی هغه د دې وجه چې اویا کسان زموږ په بدر کې وجلی و حق اویا انتقام متواخص د وجه دین چې اکرمه د سخت جنگ کړو خالد ابن ولید دی خندق کې مشرکین مسلمانان او دغه شه مدینه منوره د محاصره کړو ګیره کړو ډیر وخت د پاره هغه چې مخکې خندق کنه له ابن قیم زاد المعاد کې دغه اندازا دغه طول دغه عرض دغه معجزات چې کوم به صادر شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیان کړی دي نن به حمله کو سبب حمله کو خو په خدا و اکرمه ابن ابي جهل ویل د خپل شاه سوارانو لا چې موږ په دې وخت کې نور قیدی او سنیم قیدری د دشمنان برازینا راځي شروع د د رسول الله د ملګرو خاله ورش یو تنګونه زی پیدا کی سینې څنګه شوې دا په دې تنګ ځبان خپل اسورو غرزو چې کله ورو غرزو دام اوته ډیر په تکلیف باندې اسمی وته بل ملګری مرود انګل تر دې پورې ډیر کسان وراله عمر ابن عبد ود العامري هغه مرود انګل جګړه شروع شو الته نبی صلی الله علیه وسلم د تشکیل برابر کړي دی کی طرف له یو کسان چپ طرف له بل کسان جبل الرومات باندې بل کسان نور خلک ورته ودرولې دي مخکې کسانو کې علي ابن ابي طالب هغه ودرولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا بچي او اسد الله کله چې اکرامه دی وروا وخت مقابله سره وکړه خو په کدا چې دام راوته کې دوه نور ملګری راوته د لږ زره زخمین شو لیکن عمرو ابن عبد ود العامري هغه د علي ابن ابي طالب سره
سینه په سینه باندې شو یو بل سره ونی ولا صحابه فرمایي چې دومره زور دواړو شروع کې دوله شروع شو معلومات نه کېدو چې اوس بکیږي څه من پسړه کې دا خبر رااله چې علي بن ابي طالب له کشر اعلان وکړي لیکن د دې په دې منځ کې ډیره مو دورستا یو دم علي بن ابي طالب تکبیر غاغو کې وې موږ محسوسه کړ چې ان شاء الله دشمن د اعلان دي شو امغه چې عمرو ابن عبد ود العامري هغه علي بن ابي طالب دوه پړکو په دې میدان کې وګرځو اعلان دي اکرمه بن ابي جهل او داغه ملګری هغه ټول وتښتیدل د فتح په ورځ باندې شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لزر مجاهدین دي سره ابو عبیده ابن جراح په قیادت سره زبیر ابن عوام په قیادت سره خالد ابن ولید په قیادت او سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدل روانو مشرکین ویلي چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د ملګرو مقابله نشي کېدی وجه دا و خپل مابین کې د څه فیصله وکړه چې دا ډېر انتهایی خطرناک خلک د سره راغلي دي د مکې د لارې دوی له خوشيږي کوڅې دوی له خوشيږي جلانه نوشي او وی ویل چې هر سړی زیب زیبانه کینی وجه دا چې نبی کریم علیه السلام خپل مجاهدین له قومنده ور کړي واغه په دې طریقې چې کله مکې نه داخليږي لزر مجاهدین و مخکې ترغیب کړه تیز کړه تحریض کړه جګړه به د اچا سره نه کوي مګر چې کوم انسان تاسو له اسلحه پس مکه باندې نه کې خدا او ګواخي کولو اراده د دشمنی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو لویل چې هغه به گزار ورکا اکرمه بن ابي جهل څخه کسان ورسره و هغه چې کله د محمد رسول الله د الله سره کسان مجاهدین ولیدا استا په یو طریقه باندې ملګری راجم کړه وی ویلې چې موږ د دې خلکو مقابله کوو کله زره دیو که ارڅو زره کسان چې راغلي د اوس مکې لړه داخليږي جنگ دې موږ کوو دام د شجاعت مسله په هغه وخت کې اگر که مؤمن نه و چونکه خالد ابن ولید لا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی و چې چا حمله نه کوله پریدا خو چې چا حمله کوله غله گزار ورکا رب العالمین اکرمه ابن ابي جهل د خالد ابن ولید سره په جګړه کې واقع کی مخامخ چونکه دا په احد کې دواړه د یو ګروپ خلک و کی طرف له یو چپ طرف له بلو لیکن خالد ابن ولید لا د حدیبیه واقع نور رب العالمین ایمان نصیب کړي دي او وس د اکرمه سره چې د اغمل ګریو د جهالت په وخت کې د کفر په وخت کې لاندې وته خالد بن ولید ملګرو لوي چې د سره مقابله مختصره معمولونه جګړه پکې وشوه څه کسان پکې وجلې شول اکرمه ابن ابي جهل ویلي چې په دې وخت کې وستېکته په کار ده ډیر خلک وتښتید یو په تښتیدونکو کې اکرمه ابن ابي جهل هغه ملاړو اکرمه ویل چې کاش ماره مقابله نه وکړي په غیب کې مانته وکړه وی وجه دا و مکه چې بالکل دې خلکو له وزینه ور کوي سوا د هغه چانه چې مسلمانان دي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل دې ټول خلکو له شدید له بکنه ده کم سړی چې په حرم کې ناس هغه معاف کم سړی چې ابو سفیان په کور کې کیناس هغه معاف کم سړی چې په خپل کور کې ناس هغه معاف لیکن څه کسان ته مستثنا کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلي حمله په دې کسانو باندې وکړ سوار لسه څو کسان حتی کده کعبه استار نیولې ولې نه اغه له گزار پکار دی دې خلکو وشتل پکار دی یو په هغه انسانانو کې اکرمه ابن ابي جهل اکرمه ابن ابي جهل دا حالات معلوم کې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د څو کسانو لیست دې ملګرو له ورکړي چې دا اوج نه اگر کده کعبه استار نیولې ولې نه زپدې کې ټینګې نشم پاتې کې نشم حرکت د مکې نه شروع کې او د یمن په طرف باندې روان شو ځکه د ویل چې زما بل زید تیکتي د پنهیشت نه سوا د دینه چې د یمن په طرف باندې لاړ شم وی په دې وخت کې د دغه ام حکیم او د قشن هند رضی الله عنها چې د ابو سفیان خزوا د معاویه رضی الله عنه مور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور لراله نور زنانه مسروي مقصد په کې دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت کې په ایمان او اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیبیان په دې مقام کې وسره ناشته وي او دا غلوره فاطمه الزهرا او نور زنانه د بنی عبد المطلب په دې وخت کې هندي خبره وکړه او خو په دې حال باندې تاریخ والا لیکلي د سیرت والا چې هغه په دې مخ باندې پړونه راچولیو ځکه امر او دا قومنده مور کړي و چې هندم ونی ولاغم تاسو وجنی دی به سخت مقابله کوله خاص کر د احد د جګړې په اړه کې چې څومره رول دی روبه ولري د حمزه رضی الله عنه شونډې غوسیدله سترګې ایستله وګونه غوسیدله زړه ایستله خاص اندام د قشنتي لري کېدله د دې په فرمایش او امر باندې شوی نبی کریم علیه السلام امر کړو چې دا مو وجنی قتل کوي وی ویل یا رسول الله دا زنانه شراله هند چونکی اوچته کزوا پویا کزو خیره وی ویل الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې خپل دیني غره کې هغه چې کم ځان د پاره غره کړی دی او زه تاسو سوال کوم په دې مناسبت چې زمونږ استاد خپل ولیدا دې خپل ولې په باره کې موږ له باید خیر راکړي زه یو خزه مؤمنه تصدیق کوونکې او به په دې وخت کې د خپل مخ را کولاو کې وی ویل نبی کریم علیه الصلاه والسلام لا چې زه هند بنت عتبه یا رسول الله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته هندي وی او مرحبا بکی خراغلاس
خو لیکن عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیعت زنانو سره په لاس باندې نو والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط قسم په الله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پردې زنانو سره لاس قطن لګیدل نه دي بلکې د زنانو سره بیعت هغه په ژبه باندې و زنا بنه کوي هندي ویل کزه اصله کزه زنا شرک بنه کوي ودابم نه کو دي شرک مولا څه پیدا راکړه ورته وی غلا بنه کوي ودابم نه به ورته شي بچي بنه وجنه نو هندي په دې وخت کې خوشتبي غونډه موکړه په خوانه کزه و مشترا وی ویل یا رسول الله ربیناهم صغارا مو خواړه رالو کړه لیکن قتلتم تاسو وجل کبار لوی لوی په بدر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکی شو او عمر بن الخطاب په دې وخت کې و خاندله وی څوک چې د اسلام د زامنو سره ډغره وهي دغه به انجام به دغه شان جوړیږي لکه په بدر کې چې تاسو له عبرتناک سزا درکړې شو دیکھه چې ورته ویل چې یا رسول الله مسلم کې حدیث دی قسم په الله چې د زمکه په سر باندې بد کور مال یو کورم نو سواستانه د زمکه په سر باندې بد مخ مال اچ نه سواستانه د زمکه په سر باندې بد دین مال بل یو نو سواستانه لیکن وس وخت کې د زمکه په سر باندې بهترین کور مال چې دی اغستان د زمکه په سر باندې بهترین مخ هغه چې مال دی د محمد رسول الله یعنی استاد او د زمکه په سر باندې بهترین دین هغه چې مال دی اغستا دین د اسلام دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي چې زموږ د خوانم ساو سره د الله د دین په خاطر باندې محبت دی لیکن حدیث د مسلم کې راځي نبی کریم علیه السلام سره قسم ویلي والله امام نووي رحمت الله علیه او نور محدثین د حدیث په تشریح کې لیکي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا قسم ویلي ولی وجه دا وا چې هنده دا معلومه کی چې پیغمبر قسم کوي یقیني د زړه نه دا خبره مونږ لکړې چې زموږ ساو سره تعلق دی زموږ ساو سره د اسلام ورولي او قرولي دا د سینا چې اساس تاسو دوکې لپاره مونږ دا خبره وکړه او بس ام حکیم چې د اکرامه خزه واغه ودرېدله هغه اسلام راړو او ویل چې یا رسول الله زما خاون چې اکرامه دی هغه د یمن په طرف باندې تختیدل لري مقصد پکې دا دی چې هغه تاسو وژنئ کاغله ته امن در تاور کې الله تعالی امن در کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت انسان عجیب اخلاق والا او دا خبره ورته وکړه چې اکرامه ابن ابي جهل اگر که زمون سخت مقابله کړی دا ډیر ملګری موږ را شهیدان کړی دي زمون سره سخت عداوتونه کړی دي لیکن رب العالمین په خاطر باندې غلا امن دی وجداوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مکه کې داخل راجمه کړه و دا خپل لاسونه په درشل باندې چوکاټ خودلی و او د خلکو له ویلې سم خیل نن متاثر من کوم عمل او کوم معاملې کو لزر خطرناک مجاهدین دي ټول ورته ته غره ور رشه او د غره ورور بچی شه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی او شحامت اخلاق والا انسان وې زب تاسو له هغه خبره کوم کوم چې زما ورور یوسف علیه الصلاه والسلام کړي هغه دا لا تثریب علیکم اليوم نن تاسو ملامت نه ټول ظلمونه چې تاسو کړی دی هغه ما تاسو له معاف اخلاق ډیر اوچت وی په دې وخت کې چې کله ام حکیم دا خبره واوریدا چې زما خاون اکرامه له پیغمبر علیه الصلاه والسلام امن وکي متصل د په طلب کې وته ذکر کجره خاون سره ډیر انتیجه تمینا دلیل په امقو چې کله د زنانه وا د هغه پلار شهیدو وی ویل ان لله و انا الیه راجعون ورور شهید و ان لله و انا الیه راجعون په چا چې ورته ویل دار خاون دی وی فصاحت شغه اوله او ګرچا پر تاو شو او ویل چې ان لله و انا الیه راجعون جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو له ویلي پلار شهید شو صرف ان لله ویلي ورور شهید صرف ان لله ویلي خاون دی شهید د خاون د خپل خجله نسبت د شیدل کوي لوی غر او چې انسان ورته معلومی نو صادره مرتبر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لاس نکا په دې مناسبت باندې چې تاره مونږ امن درکړې دي دې زنانه د ځان سره خپل یو رومي غلام واخستو خو چې کله ډیر انتیجات مسله وکړي په دلاره کې هیڅ دې غلام مطالبه وکړه د ام حکیم نه چې راځه ما سره زنا وکړه اغه میدونه ورکوله خودل ته بشي الته بشي مقصد دا و چې وزیل لاړ شو حتی په کدا چې لوی قافله مخ لراله او د عربو وا دې خځه ورته ویل ام حکیم د اکرامه خځه وداس ما غلام دی چونکی دا نارینه دی زنانه يم دې اسمانه مطالبه ما د نفس باره کې کړی دا ما دې له امیدونه ورکوله او خبره مې ورته وګدوله چې الله عز وجل څخه کسان سره ما ملاقات وکي ونن تاسو را لې دا ځان سره ونی سي وې تړې قیدیږي هغه ډیره کړه چې عربي کلی صفاتونه مو په دې وخت کې دا روان شو په خپل لار باندې مزل کو حتی تر دې چې دریاب غاړي لړشيږي د اکرمه ابن ابي جهل سره ملاقات راغې د تحمه علاقه کې اغه کې په دې وخت کې دا په دریاب کې کینی یا د قشان د دریاب کشته کې کینی دریاب په منځ کې دي هغه سړی ویل کشتوان اخلص وته اخلاص په ځان کې پیدا کړه صبر بوزم اکرمه ورته چې اخلاص سره ویل شي دغه وخت کې دا کشتوان مسلمان دی هغه زبتا بوزم په دې شرط چې ته وای اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله زګوي ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې محمد د الله رسول او استاد علیه الصلاۃ والسلام
اوچت کشتیوان عجیب همت والا مقصد داغه په دې کشته کې د مسلمانانو وړل خلکو له دعوت ورکول د بل چا غوندنه و چې دنیا اصول منګو خو اسلام د پیغمبر مشي خیر دی اکرامه دا خبره ورته وکړه دي کشتیوان لا چې زه خو دې کلمې طیبین را تکتیدلې هغه چې الرقم ته اسما دا قانون دی کته کلمه شهادت ویلې زبر بوزم کې نه دې دواړو په دې کې بحث او گفتگو وا الله عز وجل ام حکیم د اکرامه خزر اکرامه خو را ورسوله ورته ویل چې اې د ترزویا زه تعالی د هغه چانه راغلی م چې هغه محمد رسول الله د پټول انسانانو کې زیات سره رحمي پالون کې پټول انسانانو کې زیات خیر والا انسانان او پټول انسانانو کې زیات نیکی والا انسان چې غیله ویل شي محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم او ما تعالی طلب د امن کړي دي او دی پیغمبر تعالی امن درکړي ځان محلا کوا هغه اکرمه ورته ویل دي خپل کجله ام حکیم لا ایتار محمد رسول الله سره بری راست خبره کړي ما مبارکي هغه ویل شي او ما بری راست په مبارکي خبره کړي تعالی امن درکړي دي ودا خبره دي سنانا د خپل خاون له بار کوله حتی تر دې اکرمه دی له تیار کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا باندې روان شو په دې لار کې ورته دا خبره وکړه ام حکیم چې د قرومي غلام سماته هو ستا په طلب باندې موت هغه ما غره روانو د لارې د منځ شرالو هغه باندې غلطه مطالبه وکړه په خدا چې ما دل امیدونه ورکول اخر د عربي او قافله رااله هغه سره خبره شریکه کړله او هغه تړلې دي وکیدا چې څه عمل دا سره کوي اکرم شنګړي غیرتی سره د اسلام نه مخکې چې کله راغی له اسلام راوړل نه دی او هغه قافلې ولانه پښتنه وکړه چې زما رومي غلام تاسو سره دی او ویراوي باسي چې کله راويستو نو په دې وخت کې استا اکرم رضی الله تعالی عنہ هغه اوجل مردار کې ختم کی ویش کوم وخت رااله د اکرم د خپل خجل ویل چې لازم او تمجما کو زکه تسما کوي کجې تی انکار کو چې کله وحاشدا کار نشي کېدی ودا ولی ویزه مسلمان هم ته مشرک د مسلمان زنانه سره د مشرک سره جما ده ناروا ده دې خبرم ډیر عجیب تعجب وشو د اکرام له چې دا څنګه امر دی دا څنګه دین دی هغه کله چې هغه ما کزوا هغه کله چې ما سره ډیر وخت تیر کړو هغه کله چې هغه خوراک او ساکو جامې دا ټول ما په ځان باندې په سر باندې اخیستی و نن ته زه مطالبه کوم او په دې وخت کې هغه ما خواهش زما سره جما نه کوي دا کم حال زما د دې په مابین کې حائل واقع شو چې کله مکه مکرمه لړ نږدې کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو لویلي سيتيكم عكرمته رابش تاسو اکرمه ابن ابي جهل مؤمن مهاجر پلار له کنزل مکوي ځکه دا کنزل اغل رشيږي نه او د قشندله به ضرر ورسي دا ور باندې خپکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړه ملګرو لا پرې کدا نږدې وشه اکرمه راغی او خزم رااله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کوم ځای کې ناسو چا ورته دا خبر وکړه چې یا رسول الله اکرمه ابن ابي جهل لاغه د ایمان پنيت باندې چې ایمان راوړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا خبره واوریدا ډیر انتهایی زیات خوشاله شو ډیر خوشالي د وجه نه یوټیوب والو په خدا چې دا صدر مبارک انت پریوتو فرحن به د اکرامه د ایمان راوړلو په خوشاله باندې دا وجه سوا اکرامه د ابو جهل بچي ابو جهل د ټول کفر سردار مشر نو لکه څنګه چې پلار له خلکو عقیده ساتله د قشن اکرامه لم ساتله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا انسانان د سیدل ک قانونا په قانون کې مختلف کہانی بعضی متوسط بعضی ادنا بعضی اعلی د په ایمان راوړلو کې ډېر خلک را داخليدل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د سورج سپین سره تشبیه ورکړي دا ولی یو خدای چې د سورج سپین په ټولو مالونو کې عزتمن انسان هم ډېر عزتمن مخلوق دی دویم د سرو سپین د ټولو مالونو اصل انسان هم د ټولو مخلوقاتو اصل دریم د سرو سپین چې توقیع او سلطان بادشاہ دلته کې دسخط کوي د انسان د ځلند رب العالمین د دسخط زی څلورم دا چې بخاور کې پراتی به نورې خرابې او چې ګوتې مته په اوله دا نور مزیدار شي انسان چې کله ګناه کې واقع د دین نه لري په یو حالت خو چې کله دین لراوستو او د دین تربیت دی ورته ورکه عجیب حالات پنځم دا چې څومره هغه پور کې سوځيږي دي چې بای زیتیږي اخرت لړ کېږي انسان باندې چې بدین د اسلام کې څومره تکالیف راځي هغه مرزي بای وغیرہ دا ور کوي شپږم او علماء دا ذکر کړی دا وی وجه دار چې دې پوری زکات تړلې شوی دی او انسان هم چې هغه مکلف دی نور وجه علماء ذکر کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کیناستو اکرم رضی الله عنه محمد رسول الله مخکې ولاړ دی ورته ویل شي یا محمد ایمان را وړاندې وی ام حکیم چې زما زنانه د مال اطلاع کړ چې تا مال امن را کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې آو دې زنانه چې تعالی امن درکړې رین او تعالی دې امن خبره کړې رښتیا ویلې تر امن والي اکرمه ورته ویلې یا رسول الله الی ما تدعو الیه ثم سره دعوتای کوم شیلا نبی کریم علیه السلام ورته وستا دعوت هم دی قبل را ان تشهد ان لا اله الا الله وان عبد الله ورسوله تبغوي ورکه په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه زد الله رسول مو د قشان بندا
او ان تقيم الصلاه د منځ پابندي وکي او زکات ورکي حتی تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام ټول ارکان اکرمه تشریح کړ. اکرم رضی الله عنه ورته ویلي وی ته خلک حق له دعوتای او ته خلکو له امر کوي په حق باندې ورسته ویلي وی مخکې ته موږ د حق دعوت را کړې دي ته ډیر انتهایی رښتونی انسان او ته په دې ټولو کې نیک انسان وي. به ورته چې د الله درواله یا رسول الله یا الله سره وګت کا انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله. گوی ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او گوی ورکوم په دې خبره باندې چې ته د الله بنده او رسول یې. به ویلي یا رسول الله یو غره شمال او کچ زی ګوې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. گوی ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او گوی ورکوم په دې خبره چې محمد د الله بنده او رسول دی علیه الصلاه والسلام. اکرمه ویلي به بچ شي کوم به ویلي دې ټول خلکو له دې شي وایا چې زه گوی کوم په دې باندې چې الله باندې ایمان راړو او الله په دې گواه کوم او گواه کوم هغه څوک چې په دې مجلس کې ناشتي زه مسلمان یم زه مهاجر یم زه مجاهد یم. اکرمه دا خبره وکړه. نبی ویلي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام الیوم نن تزمانه دې چې سوال نه کوي زه تعالی درکوما سوال مال کوا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته تفسیر معنا سوال وکا. اکرمه ورته ویلي زه به تعالی سوال وکم دی خبره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره سخت دښمنی کړې ده ته مال هغه معاف کا. ما ستاسو په مقابل کې د خپل قدم ډیر خطرناک ځایونه کې اوچت کړي دي ته مال هغه معاف کا. کوم ځای کې چې ما ستاسو سره مقابله سره ملګرو سره راغلي د ډیر موجلو شهیدان کړي مې ته مال هغه معاف کا. کومه خبره چې ستاسو وړاندې ما کړې دي ته مال هغه معاف کا. کومه خبره ته چې په مجلس کې نه تعالی می کنځلي کړي بدی می کړي دا هغه ته مال معاف کا یا رسول الله. دا خبره ورته وکړي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اللهم اغفر له كل عداوه یا الله دې سړي چې سمه دښمنی زما سره کړي دا هغه معاف کا چې په کوم ځای کې زما په مقابل کې د قدمونو اوچت کړي دا غزا ورته معاف کا. مقصد پکې دی دا چې د اسلام د نور ختم شي. یا الله د چې زما عزت اخستې که زه حاضر وم او که د زما عزت اخستې زه غایب معنا غیبتونه کړي ردی بدی مال ویلې دي رب هغه مرته معاف کا. اکرم رضی الله عنه شکل دا اعلان د محمد رسول الله واوریدو دعای واوریدله وې دا مخ نشي او پړقې د خوشاله نه زکه د رسول الله دعا بخامخه قبليږي. به ویل چې اې الله نبی هیڅ څونه پکې مخکې ما په کفر کې لګولې ده وز به دغه نه پریدم تر څو پورې سوچند په اسلام کې ولګول او څومره جګړه چې ما د کفر د پاره کړې ده سخته خطرناک جګړه او سوچند به زری اسلام په خاطر باندې وسکوم. اې دی وجنه وی ویلې چې کوم وخت اکرمه دا خبره وکړه د مسلمانانو د جماعت سره د رسول الله د ملګرو سره د رسول الله د مجاهدینو سره په هغه کې وخت کې یو تکړه شاسوار شهامت والا شاسوار هغه یو ځای شو د میدان د جنگ د وټلو لپاره دا یوازې د شنو چې جګړه کوله اوچت عابد انسان اوچت قاری انسان او کله به چې قران کریم لوستلو چونکه د قران سخت مقابله کړي و پرلته به واله او داس به وکي د قبله په طرف باندې بکینستو قران کریم به راواخستو سترګو باندې به کې خودو و به نو لسنې پورې و به شړل او وی ویل کتاب ربي کلام ربي او په خاله حالات بدل رایا شو سخت انتهایی شړا به وکړه. قران خو ول څنګه دیو څنګه ندي کچا کله کله وکړه د اکرمه رضی الله سنت سم منعت پکې نشتا همیشه به دیلا د شکار ول لري په کار بلکې همیشه دا چې په دې باندې عمل وشي. اکرمه رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام کوم لوزونه ورته کړی واغه ټولي پورا کړه حتی تر دې پورې د اسلام بچیانو په کوم ځای کې جګړه کوله اکرمه په کې داخلو چې کوم ځای له باغوي وته اکرمه په کې داخلو د يرموک غزا لاړو. د يرموک په غزا کې اکرمه رضی الله عنه د سخت جګړه وکړه. تا به دا ګمان کوله کې یو تګي انسان یخي او په یو ځای کې پیدا کی او په دغه ورځ کې چې بالکل التصور هم نه او تګي هم دي دشمنانو سره د سخت مقابله وکړه مخ کې لوزي پورا کو. مسلمانانو باندې يرموک په غزا کې جګړه ډېره انتهایی سخته دوی ویل چې اوس په بل طریقه باندې کیږي نه زه په اسمان ناسم د دشمنانو سره مقابله کوم د اسلام د دشمنانو سره سرنتي الوسوما لیکن به منګه مخ پوړاندې نه زو په خدا چې د خپل اسنه و د انګلان دي او په دې وخت کې د توري راويستا او داخل شوی دي روميانو په دې ګروپونو کې او انتهایی خطرناک جنگ وکړي چې ډېر کوپاره پاغي کې وژل. خالد ابن ولید چې د جنگ قومندان دی هغه چراغه وی ویل یا اکرمه لا تفعل دا کار مکوا وجدا چې تر اسلام د قومندانانو یو لوی قومندان تک چیرته په دې مقام کې شهید شي یو خډیر ملګری شهیدان شوی دی ستا په شهادت باندې به دومره صدمه دوی له ورسېږي چې به وګوره هیڅ وخت کې دوی خپل ځای لړانی شي. اکرمه رضی الله عنه دا خبره ورته وکړه خالد ابن ولید لشه الیک عني جدا شسمانه
یا خالد وکله بچ ما جګړه کوله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او تبس من سره وی په هغه وخت کې د نبی کریم علیه السلام په مقابله کې سخت جګړه ما کړې ده نن پریدما چې هغه مخکې کوم ګناهونه می کړې دي دې جهاد د وجنه الله عز وجل هغه سخت نه مال معاف به ویل چې د نبی کریم علیه السلام سره ما ډېر سخت جګړې کړې دي سخت مقابله می کړې دي پلار مې مر سره و زما تېخت نه کړې نن چې د اسلام منقبت د اسلام شهامت مال الله را نصیب کړې دي د روميانو انګريزانو تختم دا به څومره بد تاریخي دا خو کتن کې درې نشي به مسلمانانو کې आवाज وکړي چې اے مسلمانانو کم د شي کسب چې هغه ما سره به مکه باندې بیعت وکړي مزګور ورته منډه کړه حارث ابن هشام زرار ابن اسور په نامه یو ملګری و 400 مجاهدینو سره نور یې شو او د دشمن مقابله کې سخت مقابله وکړه او میړانه یې وخودله حتی تر دې د اسلام دشمنانو اراده دا وکړه چې خالد بن ولید په کومه خیمه کې ډیره دی ځکه د مسلمانانو د قائد د امیر د لپاره مسلمانانو یې ټاکلو اغه یې له موږ ورشو او د خالد بن ولید د شهادت بندوبست برابر کو لیکن عکرمه د 400 مجاهدینو سره دلته ځان را ورسول د دشمن سره مقابله وکړه په پیښه دا چې دشمنان مات کړه د خالد بن ولید او د ملګری واجب دفاع وکړه وی په دې وخت کې الله عزوجل مسلمانانو له د یرموک په غزا کې ډېر یو چت برخه فتح غلبه او دا ورکړه انتهایی زیات کومک مسلمانانو سره وکړي شو تر دې پورې د یرموک په غزا کې درې مجاهدین چې هغه کمزوري کړي و دي زخم حارث ابن هشام عیاش ابن ابي ربيعه اکرمه ابن ابي جهل دا درې ول ملګری سخت انتهایی زخمین شو اکرمه په کې زخمی دي حارث ملګرو لوي چې وبل غراوړي زه وښکم څنګه زخمی انسان هغه د ابو بس کش او طلب کوي وی چې کله ابو ورته راوړل شي دی ابو له اکرمه رضی الله عنه دستر ګلانه وکاته نو حارث په دې وخت کې ملګرو لوي چې دا وبدل ورکړي چې کله اکرمه له نږدې کړه عیاش رضی الله عنه دی ابو له عجیب انداز باندې وکاته لکه تګي اکرمه رضی الله عنه ویل چې دل ورکړي چې کله عیاش له نږدې کړي رضی الله تعالی عنه هغه په دې وخت کې شهید شو او خپل شهادت ځان له نصیب کړي بیرته را منډه کړه اکرمه له اوبر راوړلې اکرمه رضی الله عنه چې د ابو جهل بچو هغه د شهادت لوی مرتبه له ورسېدو بیرته را منډه کړه حارث له راوړلې هغه په دې وخت کې شهید شو الله رب العزت دې درو او صحابه کرامو بلکې ټول ناراضي شي او رب العالمین د کوثر اوبدو له ورکی هغه د چتندر چې انسان ته بیستړي کیږي نه او رب العالمین دې هغه شین جنت الفردوس داخل کی او رب العالمین دې موږ تاسو له دې ملګرو سي ته به درې نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین